اول متل چې څه کرې هغه به رېبې. معنا دا چې هر عمل یا کار چې صادروې د هغه حساب چې هر وخت وي خامخا به یې ورکوې. دوهم متل مار ته په لستوڼي کې ځای مه ورکوه. معنا دا چې دشمن لنډ مه پرېږده. که هر څومره چې خوږ شي خو بیا هم ستا دشمن دی، لرې ورڅخه ګرځه. دریم متل په یوه ګل نه پسرلی کېږي. معنا دا چې که چیرې په یوه ټولنه کې ښه یا بد سړي وي هیڅ نشي کولی. معنا که هر څومره په ټولنه کې ښه یا بد سړي وي هغه هیڅ یو نفر هیڅ نسي کولی. څلورم متل خپل عمل د لارې مل. معنا دا چې هر کار چې کوې نتیجه یې خامخا وینې، هم په دنیا او هم په آخرت کې. پنځم متل ادب له بې ادبو نه زده کېږي. معنا دا چې څوک بد کار وکړي لیدونکی ورڅخه فکر کوي. که چیرې زه همداسې کار وکړم دی چې پرې بد ښکاري زه هم پرې بد ښکارم. شپږم متل دریاب په یوه لوټه نه خړېږي. معنا دا چې که چیرې په یوه ټولنه کې ښه خلک ډېر وي یو خراب سړی وي نو دا ټول ښه خلک دا ټول بد خلک نسي کېدلی، یو نفر هیڅ نسي کولی. وهم متل چې بد ګرځې بد به پرځې. معنا دا چې که له بدو خلکو سره ګرځې هر وخت او هر ځای کې به ناکام وي، خپل کار به سرته نسي رسولی. اتم متل چې څه کوې په چا وبسي په تا. معنا دا چې هیڅ چاته په لاره کې څا مه کینه، کنې په خپله به په هغه څا کې ولویږي. نهم متل چې چیرته اوسې خواخوی به د هغو سې. معنا دا چې که چیرې اوسې له ښو خلکو سره که له بدو خلکو سره هماغسې به سې. مثال که د عطرو دکان ته ورسې او بیرته راووځې نو د عطرو بوی به دې ځي، او که چیرې د کساب دکان ته ورسې او بیرته راووځې نو د غوښو بوی به دې ځي. لسم متل بې قامه مقام نشته. معنا دا چې که څوک قوم ونه لري د دې هیڅ رتبه نشته. یولسم متل بیکاري لویه بدبختي ده. یولسم متل بیکاري د بدبختۍ زانګو ده. معنا دا چې بیکاري لویه بدبختي ده. که چیرې څوک بیکاره شي په دې پوه شه چې بدبختي ورته راغله. نو ملګرو دا وه د نن ورځې متلونه. بیا به هم نور متلونه زه تاسو ته وایم، خو لطفا چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان یې هم ووهئ تر څو زموږ نوره حوصله زیاته سي او نورې ویډیوګانې درته جوړې